د مرقطي خپل لومړي عملیات ترسره کړل. دا چې چیرته یې ترسره کړل او څه وخت یې ترسره کړل دلته یې په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. د ځانګړو عملیاتو قول اردو د مرقطي د لومړي ځل لپاره وړمه شپه د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو په یو ستر مرکز یرغلیز عملیات ترسره کړل. امنیتي معلومات ښیي چې دغه عملیات د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د مرقطي لخوا ترسره شوي دي چې له امله یې طالبانو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. امنیتي سرچینې وایي یادو عملیاتو کې 18 طالب ځای پر ځای ویل شوي دي. 6 ټپیان د مرقطي خپل لومړي عملیات ترسره کړل. دا چې چیرته یې ترسره کړل او څه وخت یې ترسره کړل دلته یې په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. د ځانګړو عملیاتو قول اردو د مرقطي د لومړي ځل لپاره وړمه شپه د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو په یو ستر مرکز یرغلیز عملیات ترسره کړل. امنیتي معلومات ښیي چې دغه عملیات د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د مرقطي لخوا ترسره شوي چې له امله یې طالبانو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. امنیتي سرچینې وایي یادو عملیاتو کې 18 طالب ځای پر ځای وژل شوي دي. 6 ټپیان دي چې ټپیان هم یادې قطعې له ځان سره دي. د سرچینې په خبره په دغه عملیاتو کې د طالبانو زیات شمیر پوځي مراکز، لرنینګ سنټرونه او ترڅنګ یې سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د معلوماتو پر اساس د مرقطي په دې تازه او لومړنۍ عملیاتو کې ملکي وګړو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. د یادولو وړ ده چې د افغان حکومت د مرقطي شاوخوا 80 غړي لري. 2 اونۍ مخکې له سختو روزنو وروسته فارغه شو. د قطعه کې هغه کسان راټول شوي دي چې د 1000 تنو سرتیرو له منځه یې امتحان ورکړی و. که دغه ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.